لښکرګاه ښار کې د 1441 زده کوونکو څخه د اګزیټ ازموینه واخیستل شوله. د ازموینې په مراسمو کې د پوهنې رئیس مولوي محمد عوض انصاري، د عمومي زده کړو امیر مولوي عبدالسلام مسلم، د انکشاف مسلکي سرټي مولوي رحمت الله طلحه، د اساسي او ثانوي زده کړو عمومي مدیر محمد اسماعیل ملکزي او د خصوصي ښوونیز مرکزونو مسؤلینو هم ګډون کړی و. د پوهنې رئیس ښاغلي انصاري د خپلو خبرو پر مهال ویله چې زده کوونکي باید پر دغه زده کړه بسنه ونه کړي، بلکې نورې لوړې زده کړې هم وکړي، ترڅو د هیواد په آبادۍ او ترقۍ کې همدا ځوانان خپل اسلامي مسؤلیت په ښه ډول سره ادا کړي. د ویل چې دغه ازموینه کې د لښکرګاه ښار او ولسوالۍ د ټولو خصوصي ښوونیزو مرکزونو زده کوونکي برخه لري، چې له جملې څخه 160 د انګلیسي ژبې او 580 د کمپیوټر زده کوونکي شامل دي، چې په شفاف ډول به ورڅخه ازموینه واخیستل سي. په ورته مهال د یادې ازموینې ګډونوال د اسلامي امارت څخه مننه کوي چې دوی ته د زده کړو په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي او شته ستونزې ورته حل کړي دي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم هلمند کې د دولتي او خصوصي ښوونیز مرکزونو له سلګونو فارغ شوو زده کوونکو څخه د اګزیټ ازموینې اخیستل شوې دي.